سریال.com درنو لیدونکو او اوریدونکو د کرکټ په تاریخ کې د لس نه ماتېدونکو ریکارډونو په اړه درته په دې ویډیو کې معلومات درکوم. په دې هیله چې دا ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ. که تر دې مهاله پورې مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب او دا ویډیو در سره لایک کړئ. د کرکټ په تاریخ کې وخت پر وخت ځینې داسې ریکارډونه جوړ شوي دي چې که سړی ووایي چې ماتول یې ګران نه بلکې ناممکن دي نو خبره به یې سمه وي، ځکه له کلونو راهیسې د دې ریکارډونو د ماتولو لپاره د کرکټ لوبو ته داسې څوک نه دي راغلي چې د دغه ریکارډونو د ماتولو هیله ترې وشي. خو ډیری داسې ریکارډونه هم شته چې که څه هم کلونه پرې تیر شوي خو نورو لوبغاړو مات کړي دي. خو دلته د ځینو هغو ریکارډونو په اړه در سره معلومات شریکوو چې د کرکټ په نړۍ کې ورته د نه ماتېدونکو ریکارډونو په سترګه کتل کیږي، ځکه ډېرې هیلې نشته چې څوک به یې په اسانۍ مات کړي. په ټیسټ کرکټ کې د لوړ اوریج ریکارډ د آسټرالیا د ټیسټ لوبو توپ وهونکی سر ډونلډ برډمین د خپل وخت یو نامتو لوبغاړی و. د هغه د نړیوالو ټیسټ لوبو د توپ وهنې اوسط 99.94 دی چې دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د توپ وهنې تر ټولو لوړ اوسط دی چې د یو نه ماتېدونکي ریکارډ په سترګه ورته کتل کیږي. برډمین له 1928 کال څخه تر 1940 کال پورې د آسټرالیا لپاره لوبېدلی و. نوموړي 52 ټیسټ لوبې کړې وې او 80,000 لوبغالي ته د توپ وهنې لپاره کوز شوی. هغه 6,996 منډې کړي او همداراز تر ټولو زیاتې منډې بیا په یوه پاڼۍ کې 340 9 سلیزې وهلي او 14 50 وهلي. خو که د لوړ اوسط خبره وشي نو تر برډمین وروسته د آسټرالیا دوه نور لوبغاړي ایډم چارلس ووګز او سټیو سمیت دي چې یو یې 1.8 او بل یې 1.13 اوسط لري. همدا لامل دی چې خلک فکر کوي د سر ډونلډ برډمین د لوړ اوسط دغه ریکارډ نه ماتېدونکی دی. په یوه ټیسټ لوبه کې تر ټولو زیاتې ویکټې اخیستل. جیم لیکر د انګلستان لوبډلې یو تکړه توپ اچوونکی و چې د ټیسټ په یوه نړیواله سیالۍ کې تر ټولو زیاتې ویکټې ترلاسه کړي دي. نوموړي 19 ویکټې ترلاسه کړي وي چې 9 ویکټې په لومړۍ پاڼۍ کې او 10 ویکټې بیا په دوهمه پاڼۍ کې اخیستې وي. دغه لوبه انګلستان لوبډلې د آسټرالیا پر وړاندې په 26 جولای 1955 کال کې په مانچسټر کې ترسره کړې وه چې انګلستان په لومړۍ پاڼۍ کې 459 منډې کړې وې خو آسټرالیا بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 480 او په دویمه پاڼۍ کې 215 منډې وکړې چې انګلستان په یوه پاڼۍ او 180 منډو بریا ترلاسه کړه. جیم لیکر په دغه لوبه کې ټول 80 اورونه کړي وو او 90 منډې یې ورکړې وې او 19 ویکټې پکې ترلاسه کړې وې. همداراز په یوه پاڼۍ کې هم تر ټولو زیاتې منډې د هغه په نوم دي چې په همدغه لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. خو په 1999 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ په یوه پاڼۍ کې د هند انیل کومبلې هم 10 ویکټې ترلاسه کړې وې چې 4 منډې یې ورکړې وې. د ICC 3 ټورنمنټونو کې د لوبډلمشر په توګه اتلولي خپلول. د هندۍ لوبډلې پخوانی لوبډلمشر چټک توپ وهونکی ویکټ ساتونکی مهندرا سینګ دوني یوازینی لوبغاړی دی چې کله نوموړی د هندۍ لوبډلې لوبډلمشر و نو په خپله لوبډلمشرۍ کې د ICC یا د کرکټ نړیوالې شورا 3 ټورنمنټونو کې اتلولي خپله کړه. په 2000 کال کې هندۍ لوبډلې د دوني په لوبډلمشرۍ کې نړیوال شلوریز جام کې بریا ترلاسه کړه. په 2011 کال کې د نوموړي په لوبډلمشرۍ کې هندۍ لوبډلې په نړیوال یو ورځني جام کې اتلولي خپله کړه او همداراز په 2014 کال کې بیا هند د دوني په لوبډلمشرۍ کې چیمپیون ټرافي هم په خپل نوم کړه. د افغانستان مخکښ الراونډر محمد نبي بیا هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان ملي لوبډلې د 3 واړه فارمیټونو په هغه لوبو کې لوبېدلی چې افغانستان پکې په لومړي ځل بریا خپله کړې ده. همداراز د بنګلادیش شکیب الحسن هم بیا د خپلې لوبډلې په لومړیو بریاو کې لوبېدلی دی. په یوه 50 اوریزه نړیواله لوبه کې زیاتې ویکټې اخیستل. د سریلنکا ملي لوبډلې پاس میډیم توپ اچوونکی چمنداواس هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې یعنې 8 ویکټې یې اخیستي. نوموړي 8 اورونه ترسره کړي وو چې 19 منډې یې ورکړې وې. دغه لوبه د سریلنکا او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ په 8 دسمبر 2001 کال کې په کولمبو کې ترسره شوه چې چمنداواس پکې دغه کارنامه ترسره کړه. همداراز په نړیوالو 500 اوریزو لوبو کې د افغانستان مخکښ خرو توپ اچوونکی راشد خان هم ځای لري چې تر چمنداواس، شاهد افریدي او گلین میګرا وروسته په یوه لوبه کې 7 لوبغاړي سوځولي دي. نوموړي دغه کارنامه د جون په 9 کال 2019 کې د ویسټ انډیز په وړاندې ترسره کړې ده چې په 8.4 اورونو کې د 13 منډو په ورکولو سره 7 لوبغاړي وسوځول. دغه لوبه افغانستان په 3 منډو ګټلې او راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
په نړیوال کرکټ کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستل. د سریلانکا ملي لوبډلې آف بریک توپ اچوونکی مرلیدرن چې په نړیوالو لوبو کې د زیاتو وکټو ریکارډ لري. نوموړی د کرکټ یو نوموتی توپ اچوونکی و چې د کرکټ په ټولو فارمیټونو کې 1440 وکټې اخیستې دي. نوموړي په ټیسټ کرکټ کې 133 لوبې ترسره کړي او 800 وکټې اخیستي چې تر اوسه پورې نړیوال ریکارډ دی. تر مرلیدرن وروسته په ټیسټ لوبو کې زیاتې وکټې د اسټرالیا شینوار نه اخیستي. نوموړي په 145 لوبو کې 208 وکټې ترلاسه کړي دي. همداراز په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې هم تر ټولو زیاتې وکټې د مرلیدرن په نوم دي. هغه په 350 لوبو کې 540 وکټې اخیستې دي چې دا ستر ریکارډ یې په نوم کړی دی. تر مرلیدرن وروسته د پاکستان وسیم اکرم دی چې هغه په 355 لوبو کې 502 وکټې ترلاسه کړي دي. مرلیدرن په نړیوالو شل ورځو لوبو کې هم 14 وکټې اخیستې دي. مرلیدرن د کرکټ یو ځلنده ستوری و چې د هغه د زیاتو وکټو ریکارډ نه ماتېدونکی ګڼل کیږي. د ډیرو سیلیزو ریکارډ درلودل. د هند سچن ټنډولکر هغه یوازینی لوبغاړی دی چې نوموړي د سیلیزو سیلیزه وهلې ده. د هغه د دغه ریکارډ په اړه هم ویل کیږي چې نه ماتېدونکی دی. نوموړي په نړیوالو ټیسټ لوبو کې 51 او په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې بیا 49 سیلیزې وهلې دي او دا لوی ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. هغه همداراز په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې 140 نیمه سیلیزې هم وهلي دي. د ساوث افریقا جاک کیلس بیا تر ټنډولکر وروسته دویم لوبغاړی دی چې په نړیوالو ټیسټ لوبو کې 45 سیلیزې وهلي دي. همداراز د هندۍ لوبډلې لوبډلمشر ویراټ کوهلي بیا په یو ورځنیو لوبو کې تر ټنډولکر وروسته دویم لوبغاړی دی چې زیاتې سیلیزې وهلي دي. نوموړي 40 سیلیزې پوره کړي او ډیره هیله شته چې په یو ورځنیو لوبو کې د سچن ټنډولکر ریکارډ مات کړي. د ټیسټ په یوه پاڼۍ کې زیاتې منډې جوړول. د ویسټ انډیز نوموتی توپوهونکی براین لارا یوازینی لوبغاړی دی چې د نړیوالو ټیسټ لوبو په یوه پاڼۍ کې تر ټولو زیاتې منډې کړي دي. نوموړي دا ستره توپوهنه د انګلستان لوبډلې پر وړاندې په 2004 کال کې وکړه. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې په یوه پاڼۍ کې 400 منډې کړي او ناسوځېدلی پاتې شوی. په دغه پاڼۍ کې براین لارا 278 دقیقې لوبېدلی، 502 توپونه یې لوبولي چې 4 شپږیزې او 3 څلوریزې وهلي وي. په دغه لوبه کې ویسټ انډیز لومړی توپوهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 251 منډې کړې وې او 15 لوبغاړي سوځېدلي وو چې بیا یې خپله پاڼۍ ختم یا ډیکلیئر کړه. د ویسټ انډیز په ځواب کې بیا د انګلستان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 215 او په دویمه کې 422 منډې وکړې، خو دا لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. تر براین لارا وروسته بیا د اسټرالیا میتیو هیډن دی چې په 2003 کال کې د زمبابوې پر وړاندې په یوه پاڼۍ کې 380 منډې کړې وې. په نړیوالو لوبو کې د زیاتو منډو ریکارډ درلودل. یو بل نړیوال ریکارډ هم د هند نوموتی توپوهونکي سچن ټنډولکر په نوم دی. نوموړي د نړیوالو لوبو په 3 واړو فارمیټونو کې تر ټولو زیاتې منډې ترسره کړي دي. ټنډولکر په ټیسټ یو ورځنیو شل اوریزو لوبو کې ټولې 43,350 منډې کړي دي. نوموړي زیاتې منډې په یو ورځنیو لوبو کې کړي چې 13,426 کېږي. همداراز په ټیسټ لوبو کې بیا 15,921 منډې کړي او په شل اوریزو لوبو کې یوازې 10 منډې کړي دي. په یو ورځنیو لوبو کې تر ټنډولکر وروسته د سریلانکا کومار سنګاکارا نوم دی چې 14,240 منډې کړي دي، خو په ټیسټ لوبو کې بیا دویمې زیاتې منډې د اسټرالیا ریکي پونټینګ کړي دي، هغه 14,378 منډې کړي دي. په یوه نړیواله 50 اوریزه لوبه کې د زیاتو منډو ریکارډ. د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په یوه لوبه کې د توپوهونکي لخوا د تر ټولو زیاتو منډو ریکارډ هم د هند روهت شرما په برخه دی. نوموړي د نومبر په 14 کال 2014 کې د سریلانکا په وړاندې په کولکتا کې چټکه توپوهنه وکړه او د 240 منډو په جوړولو سره یې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. نوموړي په خپله دغه توپوهنه کې 103 توپونه ولوبول، همداراز 9 شپږیزې او 3 څلوریزې هم پکې ووهلي. همداراز روهت شرما یوازینی لوبغاړی دی چې 3 ځلې غبرګې سیلیزې یا تر 200 زیاتې منډې کړي دي. د نیوزیلینډ مارټن ګوپټل بیا هغه توپوهونکی دی چې تر روهت شرما وروسته یې 219 ناسوځېدلې منډې کړي دي. هغه دا منډې د ویسټ انډیز پر وړاندې په 2015 کال کې کړي دي. ټیسټ لوبو کې په لوړ توپیر بریا ترلاسه کول. په ټیسټ لوبه کې په لوړ توپیر د بریا ترلاسه کولو ریکارډ بیا د انګلستان لوبډلې په برخه رسېدلی دی. په 1928 کال کې انګلستان لوبډلې د اسټرالیا لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې د 615 منډو په توپیر ماته ورکړه او دا ریکارډ یې په خپل نوم کړ. بیا په 1934 کال کې اسټرالیا د انګلستان لوبډلې ته د 522 منډو په توپیر ماته ورکړه، خو د انګلستان یاد ریکارډ یې مات نه کړی شو. په نړیوالو ټیسټ لوبو کې دغه ریکارډ شاوخوا 19 کاله تیر شول چې تر اوسه پورې د انګلستان لوبډلې سره دی او بله کومه لوبډله نه ده توانېدلې چې د انګلستان دغه ریکارډ مات او نوی ریکارډ جوړ کړي. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او دا ویډیو در سره لایک کړئ.